ولیعهد ویل نن ما وکړی شول چې اتون خدای ووینم او همدا چې لمر راوخت او هغه مې ولید فکر مې وکړی چې ښایي هغه ما ته راستولی. ځوان ویل زه د خدای له لورې نه یم راغلی بلکې بیګا وخوځېدم چې نن سهار تبس ته ننوځم او د فرعون خدمت ته ملا وتړم. د لمر له ختو وروسته زما باز دلته الوت کوه. زه پوهه شوم چې ښایي دلته یو څه وي چې د هغه پام یې وراړولی دی او چې دلته راغلم تاسې مې ولیدلی. ولیعهد ویل په دې نیزې څه کوي؟ ځوان ویل د دې نیزې څوکه له مس او قلۍ څخه جوړه شوې ده او راغلی یم چې هغه د فرعون د دښمنانو په وینو سره کړم. لومړنۍ دوه اوسپنې چې انسانانو سره یو ځای کړې مس او قلۍ وو چې ډېر ځله په معدنونو کې دواړه یو ځای وي او دغسې ترکیب ته به عربي کې مفرغ وایي. ولیعهد ویل زه له وینې بهېدنې کرکه کوم ځکه د وینې بهول تر ټولو بد عمل دی. نیزه لرونکي ځوان ویل زه ستا په شان فکر نه کوم او باوري یم چې د وینې بهېدل د ملتونو د پاکۍ سبب کیږي او هغوی ځواکمنوي خدایانو وینه خوښوي ځکه چې د وینې په خوړلو سره کلکېږي او تر هغې ورځې چې جنګ ممکن وي د وینې بهېدل به دوام لري. ولیعهد ویل زه به داسې کار وکړم چې نور جنګ رامنځته نه شي. نیزه لرونکي ځوان ما ته وکتل او ویې ویل داسې ښکاري چې دغه سړی لیونی شوی ځکه چې جنګ پخوا هم و او تل به وي او هر کار چې ملتونه یې د جنګ د مخنیوي لپاره وکړي جنګ به نور هم زیات شي ځکه چې جنګ هم لکه د ساه اخیستلو د ژوند لپاره اساسي توکي وي. ولیعهد لمر ته وکتل او ویې ویل ټول ملتونه د هغه زامن دي ځکه چې هغه اتون دی. بیا یې ګوته د لمر خوا ته ونیوله او زیاته یې کړه ټول مکان او زمان له هغه سره تړاو لري. زه به په تبس کې د هغه لپاره یو معبد جوړ کړم او د هغه انځور به ټولو باچاهانو ته ولیږم. زه له هغه پیدا شوی یم او هغه ته به ستنېږم. نیزه لرونکي ځوان د دې خبرو له اورېدو وروسته ویل شک نشته چې هغه لیونی دی او تاسو حق درلود چې هغه مو بیدیا ته راوستی دی چې معالجه یې کړی. ما وویل هغه لیونی نه دی بلکې د میرګي پر وخت خپل خدای ولید خو موږ دا حق نه لرو د هغه څه په اړه نیوکه وکړو چې هغه لیدلی دی ځکه چې هر څوک کولی شي د هغه خدای عبادت وکړي او پر خبرو یې عمل وکړي چې ورته ګروهمن وي. موږ ولیعهد پورته کړ او د ښار پر لور مو بوته. د میرګي د حملې له امله ډېر کمزوری شوی و نو تر دواړو مټو مو ونیوه او باز هم زموږ په مخ کې الوت کوه. ښار ته چې ورنږدې شو ګورم چې د معبد یو کاهن یا ملا له یو روان تخت او یو شمېر ملایانو سره د ولیعهد په تمه دی او موږ له حدس او ګمانه پوهه شو چې دغه کاهن به هماغه امي وي. لومړنۍ خبره چې امي ولیعهد ته ورکړ همدا و چې د هغه پلار او دریم امون هوتپ له دې نړۍ سترګې پټې کړي دي. هغه ته یې د کتان جامې ور واغوستې او خولۍ ور پر سره کړه. خولۍ دلته خاص نوم دی او د تاج په معنا ده. پخوانیو ډېرو شاعرانو چې د تخت او خولۍ خبره یې کړې هدف یې همدا تاج و. ژباړن امي ما ته وویل سینوهه ایا هغه وتوانید چې خپل خدای وګوري؟ ومې ویل هغه وایي چې خپل خدای یې لیدلی دی خو زما پام درته و چې کوم تاوان ور ونه رسیږي او د هغه علاج مې کوه. پوهه نه شوم چې د هغه خدای کله څرګند شو. خو ته زما نوم څنګه پیژنې؟ ما خو کله هم نه یې لیدلی. امي ویل زما دنده ده چې ستا په نوم پوهه شم او پر هغه پیښو خبر شم چې په سلطنتي ماڼۍ کې تیریږي. بیګا چې کله زه پوهه شوم چې ولیعهد چې اوس فرعون دی له میرګیو سره مخامخېږي نو پرې مې ښود چې یوازې پاتې شي ځکه هر وخت ولیعهد احساس کوي چې دغه مرض پرې حمله کوي ګوشه نشین شي او که ونه غواړي چې یوازې پاتې شي موږ هڅه کوو چې هغه یوازې پرېږدو ځکه چې هیڅوک باید د ولیعهد میرګي او د هغه له خولې وتلي ځګونه ونه ګوري. بیګا چې کله ما ولیدل چې ولیعهد له ماڼۍ څخه د وتلو پر وخت له تا سره مخامخ شو نو ډاډه شوم ځکه چې ته ډاکټر یې او له دې سره سره چې طبیب یې د امون د معبد کاهن هم ګڼل کېږي ځکه تر هغه مهاله چې یو څوک کاهن یا ملا نشي
هغه د دارالحیات په ښوونځي کې نه پرېږدي او زه د اتون د معبد کاهن یم. هغه وویل له دې سره سره چې زه او ته د دوو بېلابېلو خدایانو پیروي کوو، خو اجازه مې ورکړه چې تېره شپه ولیعهد له تا سره یو ځای بهر لاړ شي، د دې لپاره چې یو ډاکټر د هغه پالنه وکړي او زما یقین و چې مرګ یې پرې راځي. بیا یې نیزه لرونکي ځوان ته اشاره وکړه او ویې ویل دا څوک دی؟ ومې ویل یو ځوان دی چې نن سهار په بیدیا کې ورسره مخامخ شو، یو باز یې هم پر سر الوته او اوس دغه مرغه د هغه پر ولي ناست دی. امی ویل کله چې پر ولیعهد د مرګي حمله راغله دغه ځوان هلته موجود او د هغه د ناروغۍ منظره یې ولیدله. ما ورته وویل هو. وی ویل که داسې وي باید دغه ځوان ووژنو. پوښتنه مې وکړه ولې؟ وی ویل د دې لپاره چې ولیعهد اوس پیراون دی او که خلک پوه شي چې زموږ پیراون په مرګۍ اخته دی او کله ناکله پرې حمله راځي بې خوده کېږي نو پر هغه به عقیده ونه کړي. ومې ویل دغه ځوان چې تاسې ګورئ نن په بیدیا کې خپل واسکټ ویست او ولیعهد یې پرې پټ کړ چې له یخنۍ ونه رېږدي او په خپله هم وایي د دې لپاره راغلی چې د پیراون له دښمنانو سره وجنګېږي او له دې پرته ډېر ساده ځوان دی او په دې خبرې نه پوهېږي چې ولیعهد په دې مرض اخته دی. امي هغه ځوان ته ورنارې کړه، ویې ویل اورېدلې مې دي چې تا نن د ولیعهد خدمت کړی دی، دغه د سرو زرو کړی ستا انعام دی. له هغې وروسته امي د سرو زرو یوه کړۍ هغه ته ور وغورځوله، خو ځوان دغه کړۍ وانخیسته او طلا پر ځمکه ولوېده. امي ورته وویل ولې دې سره زر وانخیستل؟ ځوان ورته وویل د دې لپاره چې زه یوازې له فرعون څخه امر ترلاسه کوم او د نور دستور نه منم. داسې ښکاري چې فرعون همدا ځوان دی چې اوس یې خولۍ پر سر کړې ده او نن دغه باز زه د هغه لور ته هدایت کړم. له هغه وروسته ځوان د نوي فرعون پر لور لاړه. ویې ویل زه راغلی یم چې د فرعون چوپړ وکړم، ته چې نن فرعون یې نو زه دې ته چمتو یم چې خدمت دې وکړم. فرعون ځواب ورکړ هو زه به تا په خپلو خدمتګارانو کې شامل کړم، خو خپله نیزه زما یوه غلام ته ورکړه، زه له دې نیزې څخه ډېره کرکه لرم ځکه چې د وینې د بهېدا وسیله ده. زه ټول ملتونه یو شان ګڼم او ټول د اتون زامن دي، نو هیڅ یو پکې باید بل ونه وژني. ځوان خپله نیزه یوه مرۍ ته ورکړه او بیا یې فرعون پر روان تخت کېناست. موږ ټول پلي ورپسې روان شو او په دې توګه سلطنتي ماڼۍ ته ننوتو. سلطنتي ماڼۍ له خلکو ډکه وه او کله چې فرعون ماڼۍ ته ورسېد له موږ څخه جلا شو، ملکې یعنې خپلې مور ته ورغی. نیزه لرونکي ځوان له ما پوښتنه وکړه اوس به زه څه کوم او باید چیرته لاړ شم؟ ورته مې وویل همدلته اوسه او له دې ځایه مه خواره، ته دلته اوسه چې فرعون په راتلونکو ورځو کې تا وګوري او ستا دنده وټاکي، ځکه فرعون خدای دی او خدایان هرجن وي، تر هغې چې هغه تا ونه ویني هېڅکله به یې په یاد نشي چې ته یې په خپلو خدمتګارانو کې شامل کړی. نیزه لرونکي ځوان وویل زه د مصر راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم. ومې پوښته ولې؟ ویې ویل د دې لپاره چې زموږ نوی فرعون له وینو ویریږي او وایي چې ټول ملتونه سره مساوي دي. زه چې یو جنګیالی یم په دې عقیده باور نشم کولی، د دې لپاره چې زه پوهیږم دغه عقیده د یوه سرتیري په تاوان ده، په هر حال زه ځم او خپله نیزه له مرۍ څخه بیرته اخلم. ورته مې وویل زما نوم سینوهه دی او په دارالحیات کې دننه د امون په معبد کې اوسېږم، کله ما سره د کار و ما ته راتلی شي. زه له ځوانه بیل شوم او د هغه کوټې پر لورې لاړم چې تېره شپه پکې پاتور ویده شوی و. پاتور چې ولیدم اعتراضونه یې پیل کړل. ویې ویل سینوها تا سخته غلطي کړې ده چې د بخلو نه ده. پوښتنه مې وکړه زما غلطي څه ده؟ پاتور ویل په داسې شپه چې فرعون مړ کېده ته له ماڼۍ وتلی وې او ټوله شپه دې د عیاشۍ په مرکزونو کې تېره کړه. له دې کبله چې ته دلته نه وې نو زه چا راویښ نه کړم. زه د فرعون د مرګ پر وخت موجود نه وم، نو د هغه له پوزې څخه مې د مرغالو تل هم ونه لیدل. ما ورته وویل په قصدي توګه مې دغه کور نه و پرېښی، بلکې ولیعهد امر کړی چې له هغه سره لاړ شم. بیا مې ټوله کیسه له پیله تر پایه ورته وکړه. پاتور چې زما خبرې واورېدې ویې ویل امون دې موږ وساتي ځکه چې زموږ نوی فرعون لیونی دی. ومې ویل هغه لیونی نه دی بلکې په مرګۍ اخته دی او کله ناکله دغه مرض پرې حمله کوي. پاتور ویل څوک چې مرګي لري له لیوني سره یې توپیر نه کیږي، ځکه چې څوک د مرګي له حملې سره مخامخېږي عقل له لاسه ورکوي، ډېر ژر د نورو ګوډاګۍ ترې جوړیږي
او زه د مصر ملت ته چې باید په میرګیو د اخته پیراون د باچاهۍ تر سیوري لاندې شپې ورځې تېرې کړي خوابده یم. په دې وخت کې د لوی قاضي له لوري خبر راغلل شو چې باید هغه ته ورشو چې په موږ قانون پلی کړي، ځکه قانون وایي چې کله فرعون د کوپړۍ له سپړلو وروسته مړ کېږي باید هغه کسان ووژل شي چې په دغه کار کې لاس لري. د دغه خبره په اورېدو سره ورېږدېدم، خو پاتور سترګک راته ووهه چې ونه وېرېږم او ورویې ویل دغه قانون هېڅکله هم اجرا شوی نه دی. یو شمېر سرتیري راغلل او موږ یې د دربار ستر قاضي ته بوتلو. د هغه په مخ کې مې 40 تاو شوې څرمنې ولیدې چې د مصر 40 ګونې قوانین پکې لیکل شوي وو او هره تاو شوې څرمنه د تومار په باڼه وه چې یو قانون پرې لیکل شوی و. کله چې پاتور د قاضي حضور ته ورغی، هغې سره یې خبرې وکړې. موږ 3 کسانو چې د قانون له مخې باید وژل شوی وی، یو زه، بل پاتور او 3 هغه سړی و چې شتون یې د وینې د بندېدا سبب کېده. لدی وروسته چې موږ د قاضي دربار ته ورغلو، عسکرو بیرته د وتلو لاره بنده کړه چې موږ ونه تښتو او له هغې وروسته جلاد راغی. ستر قاضي ویل له دې عمله چې فرعون مو معالجه نه کړای شو، پر تاسې د مرګ حکم کیږي او اوس باید ووژل شئ. کمبخته ځوان چې په خپل شتون سره یې د وینې د بهېدا مخه نیوله سخت رېږدېده او پاتور په کنډاسه خوله وپوښتل مور دې ژوندی ده که نه؟ سړي وویل زما مور 40 کاله مخکې مړه شوې ده. سړي وویل زما مور 40 کاله مخکې مړه شوې ده. پاتور قاضي ته وویل نو لومړی دغه سړی ووژنئ چې مور یې په بله دنیا کې ورته د نخود او لوبیا شوروا پخه کړې ده او د هغه په تمه ده. سړی چې نه پوهېده ورسره ټوکې کوي. د جلاد مخ ته په ګونډو شو او جلاد خپله تیره توره چې سور رنګ یې درلود وخوځوله او روی دغه سړي پر ورمې کېښودله. سره له دې چې د هغه تورې هېڅ تاوان ور ونه رسوو، خو سړی بېخوده شو. جلاد عسکر ته وویل دغه سړی مې له مخې لرې کړی. له هغې وروسته ما ګونډه ووهله او جلاد په خندا خپله توره زما پر ورمې کېښوله او زه له کوم تاوان یا ټپ پرته پورته شوم. کله چې د پاتور نوبت ورسېد نو جلاد په دې بسنه وکړه چې خپله توره د هغه پر سر وښوروي. د دې وروسته موږ ته وویل شول چې فرعون غواړي زموږ مزد راکړي او موږ یې د قاضي له کوټې بهر کړو. خو هر څه چې وکړل بېخوده سړی ویښ نه کړی شو او په حیرانتیا سره مې ولیدل چې هغه مړ شوی دی. زه نشم ویلی چې د دغه سړي د مړینې علت څه و، ځکه چې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده، خو داسې ښکاري د مرګ له ویرې مړ شوی وي. سره له دې چې ډېر ناپوهه سړی و، خو په مړینې ډېر خفه شوم ځکه چې ساری نه درلود او له هغې وروسته په ټوله موده کې چې ما طبابت کوه داسې څوک مې ونه لیدل چې په خپل شتون سره د وینې بهېدا مخه ونیسي. نوي فرعون پاتور ته د سرو زرو یو زنځیر او ما ته د سپینو زرو یو زنځیر راکړ چې زموږ په غاړه کې واچولو. دواړو ته یې کتان جامې راواغوستلې او کله چې زه له سلطنتي ماڼۍ دارالحیات ته راغلم، ټولو محصلینو راته زیاته توجه وکړه او استادانو راته غوړه کوله. د پاتور له لوري د فرعون د سر د عملیاتو د راپور د لیکلو دنده ماته وسپارل شوه. هغه ویل سینوهه ته باید په دغه راپور کې څو شیان ولیکې. لومړی دا چې کله موږ د فرعون سر خلاص کړ د هغه له مازغو خوږ وږم پورته شو، او دویمه دا چې د مړینې پر وخت مو ولیدل چې د هغه له پوزې او مرغه والوت او نیغ په نیغه د لمر پر لوري لاړ. ما ویل پاتوره که تېروتنه ونه کړم نو کله چې فرعون مړ شو لا لمر نه و راختلی. پاتور ویل ای کم عقله، لمر تل شته خو کله تر افق لاندې او کله هم پر افق له پاسه وي. ومې ویل ښه ده، دا به هم ولیکم. پاتور ویل بل دا ولیکه چې فرعون تر دې څو شېبې وړاندې چې مړ شي سترګې پرانیستلې او خدایانو ته یې ویل چې اوس به زه ستاسو پر لوري درشم. ما د فرعون له مرګه مفصل او په زړه پورې راپور برابر کړ چې کله پاتور ولوست ویې خندله ویې ویل ښه دې لیکلی دی. بیا دغه راپور د 80 ورځو لپاره هره ورځ د امون په معبد او د تبس ښار په نورو معبدونو کې ولوستل شو. په دغه 80 ورځو کې چې د فرعون مړی په دارالممات کې بلې دنیا کې د ژوند کولو لپاره چمتو کېده او هغه یې مومیایي کوه. په تبس کې د عیاشۍ ټول مرکزونه او ساقي خانې بندې وې. خو دا ځل هم د ډاکټرانو د اعدام په شان یوازې په نمایشي ډول قانون اجرا کېده، ځکه چې ټولو ساقي خانو د عیاشۍ مرکزونو 2 دروازې درلودې او خلک له شاتنۍ دروازې دغه ځایونو ته ورتلل. هلته یې شراب څښل او یا به یې عیاشیانې کولې.
په همدې ورځو کې چې په دارالممات کې د فرعون د مړي په مومیایي کولو بوختو ما ته یې زیره راکړې چې په دارالحیات کې زما د زده کړې دوره پای ته رسېدلې ده او زه د ښار پارې سیمې کې چې وغواړم طبابت کولی شم. دارالحیات 14 تخصصي څانګې درلودې چې هر محصل په خپله خوښه یوه رشته انتخابوله. ما په خوشحالۍ سره دغه ښوونځی پای ته ورسوه او د سپینو زرو په هغه زنځیر مې چې نوی فرعون راکړی و یو کوشنی کور او د کافتا په نوم یو مرۍ چې په یوه ستر ګډون راونیول. له دې وروسته چې زما مرۍ پوه شو زه ډاکټر یم ویل. په ټولو ځایونو کې به ووایم چې زما دواړه سترګې ړندې وې او بادار مې یوه بیرته فعاله کړه. له خپل هنرمن ملګري توتمس نه مې غوښتنه وکړه چې زما د کور د انځورونو په وسیله ښکلی کړي او د طب د خدای انځور یې زما د کوټې په دیوال انځور کړ. زما څېره یې هم انځور کړه. د طب خدای ویل چې سینوهه زما تر ټولو ښه شاګرد او د طب تر ټولو نیک او ښه ډاکټر دی. خو څو ورځې په کور کې ناستم او هیڅ ناروغ رانغی چې معالجه یې کړم. اتم څپرکی زه د بېوزلو ډاکټر شوم. یوه ورځ چې په خپل کتنځي کې د ناروغانو په تمه وم ګورم چې د دربار یو ساتونکی راننوته ویې پوښتل سینوها څوک دی؟ ورته ومې ویل زه یم. هغه وویل پاتور احضار کړی. ومې پوښتل پاتور چېرته دی؟ ځواب یې راکړ چې هغه په سلطنتي ماڼۍ کې ستا په تمه دی. پوښتنه مې ترې وکړه یا نه پوهېږې له ما سره څه کار لري؟ ویې ویل فکر کوم د پخواني فرعون د جنازې په هکله به وي. زه پاڅېدم دربار ته لاړم او پاتور مې پیدا کړ. هغه ویل سینوها ته پوهېږي موږ وروستي کسانو چې فرعون مو معالجه کړ له همدې امله باید د هغه د جنازې مومیایي کول زموږ تر څارنې لاندې وشي. ما ورته ویل اوس ولې موږ ته دغه امر کوي؟ ځکه چې که تېروتنه ونه کړم نو له یوې مودې راهیسې نور کسان په دې کار بوخت دي. پاتور ویل د مومیایي کولو په دستور کې زموږ شتون تشریفاتي اړخ لري او له دې امله چې زه په دې کار کې برخه نشم اخیستلی دغه چاره تاته سپارم. ومې ویل اوس باید څه وکړم؟ پاتور ویل ته باید اوس دارالممات ته ولاړ شي او غوره دا ده چې خپل خواړه او جامې له ځان سره یوسې ځکه چې هلته به 50 ورځې ایثار شي او په دې موده کې به ته د فرعون د مومیایي کولو د وروستي پړاو څارونکی وې. ومې ویل خپل مرۍ هم له ځان سره بوزم که نه؟ ویې ویل غوره ده چې له مرۍ له بویولو ډډه وکړې ځکه چې هغه ستا په شان ډاکټر نه دی او په دارالممات کې د ځینو شیانو د کتلو له امله به حیران شي. زه چې ډاکټر یم تر هغه وخته مې فکر کوه چې د مرګ په هکله چې کوم شی د کتلو وي هغه مې لیدلی دی. فکر مې کوه چې داسې شی به نه وي چې له مرګ سره تړاو ولري او ما له نږدې نه وي لیدلی. د دغه کتاب په سریزه کې مې ویل چې موږ مصري ډاکټران د جنازو مومیایي کول د طبي علومو برخه نه بولو ځکه چې دغه کار هغه عمل دی چې تخصص نه درلودونکی هم کولی شي. خو کله چې دارالممات ته لاړم پوه شوم چې سخته تېروتنه مې کوله. زما تېروتنه له دې امله وه چې د ټولو مصري طبیبانو په شان ما هم تخصص په هغه کسانو پورې اړوند باله چې د دارالحیات له پوهنځي فارغ شوي وي. موږ طبیبان له ډېرې ځان خوښونې څخه فکر کوه چې د متخصص کېدا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان د طب ښوونځي ټول پړاوونه په دارالحیات کې بشپړ کړي او که څوک دغه ښوونځی بشپړ نه کړي متخصص نشي جوړېدای. خو کله چې زه دارالممات ته ولاړم ومې لیدل چې هلته داسې کارګران هم شته چې کله هم دارالحیات ته تللي نه وو. خو د بدن د غړو د اناتومۍ په برخه کې د هغې تخصص له ما څخه چې یو ډاکټر یم ډېر دی. له دې امله چې د دغه کتاب لیکوال سینوها په یو راتلونکي فصل کې په دارالممات کې په تفصیل سره د خپلو 2 تنو خپلوانو د مومیایي کولو په هکله توضیحات ورکړي. دلته نه وایي چې د فرعون مړی څنګه مومیایي کړ. په کلي توګه د لومړۍ درجې مومیایي کول د فرعون د سترو معبدونو د مشرانو او بډایو کسانو لپاره ځانګړی شوی و. په دې ډول سره ترسره کېدل چې لومړی به یې د مړي په خېټه ټټر او جمجمې کې چې هر څه ول هغه به یې راویستل او د سترګو ګاټې به یې هم راایستل ځکه چې یې خرابېدل. مړی به یې له 40 تر 15 ورځو پورې د مالګې په غلیظو اوبو کې ایښود. د دې وروسته چې مړی به یې له مالګو بهر کړل د سترګو بدن سوري به یې له ډای سوډیم هایدرو کاربونات څخه چې په یوناني ژبه کې نترون بولي ډکول. د اوسنۍ زمانې مومیایي کوونکي لکه چې د کتاب اصلي ژباړونکي پخوا د فرانسې چاپګري معالجه کولو مجلې کې لوستي دي. باوري ده چې مصري مومیایي کارانو پر نیترون د کونزل او کارچک تیل
چې لاتین نوم یې دی او ترکان یې خورو بولي ورګډول. بیا به یې مړی په یوې ګرمې کوټې کې ایښود چې رطوبت یې کم شي او له هغې وروسته یې په پلنو پټیو چې قیر به پرې اچول شوی و د مړي ټول بدن وپوښه. دغه پټۍ به څو ځله پر مړي راتاو شول او د فرعون شتمنو او ملایانو پر مړیو به یې اووه ځله دغه پټۍ تاوولې. بیا به یې مړی له دارالممات څخه بهر کړ او د ښخولو لپاره به یې هدیرې ته انتقال کړ. ژباړونکی: خپل کتنځي ته له ستنېدا وروسته مې څو ورځې ځان پاکوه چې د دارالممات بویونه له ځانه پاک کړم. دا ځل ناروغانو هم ما ته مراجعه کوله او د بېلابېلو دردونو د معالجې لپاره یې د درملو غوښتنه کوله. زه ډېر ژر په طبس کې د بېوزلو او خوارانو په منځ کې مشهور شوم. دا هم له دې امله و چې هر څه به دوی د فیس په توګه راکول او د سلطنتي ډاکټرانو په شان کبرجن نه یم چې ووایم زما فیس سپین او سره زر دي. د شپې مهال به له دې امله چې زړه مې د ځوانۍ تودوخه درلوده ساقي خانې ته تلم. هلته مې له خپل ملګري توتم سره شراب څښل او هغه به بیا د روانو حالاتو په هکله را سره خبرې کولې. د مصر فرعون دریم امون هوتب چې ما یې د مړي په مومیایي کولو څارنه کوله هرم نه درلود چې هغه پکې ښخ کړي او فرعون یې په یو عادي قبر کې ښخ کړ. له هغه وروسته چې فرعون ښخ شو زوی یې ولیعهد په ګدۍ کېناست او ویې ویل نیت لري چې لومړی خپلو خدایانو ته ځان پاک او سوچه کړي او له هغې وروسته په رسمي بڼه د مصر فرعون شي. تر هغه وخته چې ولیعهد پاک او سوچه شي مور یې پر زنې ګیره کېښوده او د زمري لکه یې په شا وټومبله چې په لاره به تله هغه به یې تر ملا تاو کړه. د باچاهۍ په ګدۍ به کېناست او د زوی په ځای د هېواد اداره کول پیل کړل. د ولیعهد مور چې لومړنی کار وکړ دا و چې لوی قاضي له خپلې دندې لرې کړ او د هغه پر ځای امي چې مخکې مې وویل د اتون معبد کاهنو د قاضي په توګه وټاکه. امي د قاضي په ځای او د مصر د قوانینو د ټولګي یعنې د 40 چرمي تومارانو پر وړاندې کېناست او په قضاوت بوخ شو. د دې پیښې له امله خلک عجیب او غریب خوبونه یې کتل او غیر عادي بادونه راوالوتل. 2 ورځې په طبس کې باران وورېد او دغه باران د هغه غنمو یوه برخه وروسته کړه چې د نیل پر غاړه ډېرې شوي ول. خو چا د دغه پیښو له امله تعجب ونه کړ ځکه چې تل داسې کېدل او کله چې به د معبد کاهنین په قهر شول دغه ډول پیښې به وشوې. دا ځل هم د امون د معبد کاهنین له دې امله په قهر شوي ول چې یو نوم ورکی سړی یعنې امي د ستر قاضي په توګه ټاکل شوی و. له دې سره چې د امون د معبد کاهنین غوسه ول خو عسکرو د خوراک او څښاک له پلوه کومه ستونزه نه درلوده او تنخواګانې په خپل وخت ورکول کېدې کومه خاصه ستونزه پیښه نه شوه. ټول پاچایان د مصر د فرعون له مرګه خواشیني شول او له ګاونډیو هیوادونو څخه د پخې شوې خټې لیکل شوې لوحو چې د خواشینۍ کلمې پرې لیکل شوې وې مصر ته راواستول او میتاني پاچا خپله 6 کلنه لور راولېږله چې د مصر د ولیعهد یعنې د نوي فرعون خور شي. د میتاني هیواد په منځني ختیځ کې د پخوانۍ نړۍ تر ټولو لرغونی هیواد و. لرغونپوهان وایي د میتاني هیواد د دجلې او فرات سیندونو په سرچینې کې په بهرنۍ برخه کې پروت دی. د میتاني باچاهانو ځینې وخت خپل هیواد له لویدیځ پلوه د مدیترانې سمندرګي تر سواحلو پورې پراخه وه او د دواب هیواد چې په متن کې لولی بین النهرین دی چې د فرات او دجلې 2 سیندونه هلته روان ول او دي. د میتاني هیواد په سوریه کې دی او له سمندر سره نږدې پروت دی. سوریه او شمالي هیوادونه سره بیلوي. هغه کارونه چې ته د دواب په نوم هیواد څخه راځې له میتاني تیریږي او سمندر ته رسیږي. هره شپه به ما او تا توتمس په ساقي خانه کې همدا خبرې کولې. کله به د توتمس په بلنه عیاشۍ مرکزونو ته تلو ما به هلته د انجونو د نڅا سیل کوه خو د هغې له نڅا نه به مې خوند نه اخیست. له هغې ورځې چې ما نفر په دارالحیات کې کتلې وه بلې هیڅ یوې ښځې زما پام ځان ته نه شو راجلبولی. ښایسته ښځه هم د خوندورو خوړو په شان ده. کله چې انسان خوندور خواړه وخوري بېمزې خواړه خوند نه ورکوي. که څه هم نفر زما خور نه شوه خو دا چې زما خور شوې نه وه ډېر مې د هغې ارمان کوه. د شپې به چې کله کور ته راغلم د شرابو په څښاک کې مې د افراط له امله به ډېر ژر ویده کېدلم.
سهار چې به له خوبه راپاڅېدم مستیو به مې لاروا څخه کډه کړې وه په یوې سترګې ړوند مرۍ کافتا به مې په لاس اوبه واچولې او تروه کبان به یې راباندې وخوړل. له دې وروسته چې د تروو کبانو ډوډۍ څخه څو مړۍ به مې وکړې د خوب له کوټې به خپل کتنځي ته تلم او بېوزلو به د خپلو دردونو د معالجې لپاره ما ته مراجعه کوله. د ځینو ښځینهو زامن به دومره کمزوري ول چې ما به خپل مریا واستوه چې د هغې لپاره میوه او غوښه واخلي. که مې دغه بېځایه لګښتونه نه وی کړی شتمن شوی به وی، خو چې هر څه به مې ترلاسه کړل یا به مې پر شرابو او د عیاشۍ په کورونو کې لګول او یا به مې له بېوزلو سره مرسته کوله. یوه ورځ توتم زما کتنځي ته راغی، ویې ویل سینوهه نن د یوه شتمن سړي په کور کې جشن دی. څو تنه هنرمندانو ته یې بلنه ورکړه چې هلته ولاړ شي او کله یې چې ما ته بلنه راکړه ما ورته وویل زه به له سینوهه سره یو ځای په دغه جشن کې ګډون کوم. پوښتنه مې ترې وکړه چې دغه کس چې مېلمستیا ورکوي څوک دی؟ ځواب یې راکړ هغه یوه ښځه ده خو ډېره شتمنه ښځه ده چې د سرو کړۍ د مسو د کړیو په شان خرڅوي. تیلا او مسو کړۍ د اوسنیو پیسو په شان د راکړې ورکړې وسایل ول. دواړو ځانونه پاک کړل ما او هغه په ځان عطرونه ووهل او د هغه د کور پر لور روان شو چې توتم ویلي و.